بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما داسې اورېدلی دي چې د مړي کالي دا باید شخصي یا چاته ورکړل سي، ساتل یې نه دي روا. دا خبره تر کومه ځایه صحیح ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا پوښتنه دغه طریقه صحیح نه ده، دا خبره صحیح نه ده. شرعي حکم دا دی چې کله یو څوک وفات سو، د ده په ملکیت کې چې هر څه شی و، که یو قلم وي، که یوه جوړه تسبیح وي، که یوه جوړه کالي وي، دا ټول د ده ترکه، د ده پاته سوی مال، په دې کې د ټولو وارثانو حق دی. پر خپل سر که یو څوک راولاړېږي، دا د ده کالي چاته ورکوي، دا ناجایز دی، یا یې ښخوي، دا ناجایز دی. د ده په میراث کې چې کم کسان حق لري، د هغو په اتفاق که یې خیراتول، که یې خرڅول، پیسې جیب ته اچولې، که یې ښخول و بې ځایه ضایع کول، خو د مال نه دی جایز. که یې خپله اغوستل، هر څه چې په کول د ټولو وارثانو او د ده په مال کې چې حصه لرونکي وي، د هغو ټولو په موافقه به دا کار کېږي. دا خبرې چې تا کړي دي دا رواجي دي، شرعي حیثیت نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.